دې ماشومې ویډیو ما کتلې وه او تاسې هم وګورئ یو کرتې غرمن ډوډۍ ونه خوړه؟ نه. ولې؟ چې هم نو همداسې ناست یتیم یتیم ملت خدایا تو پوری مهربان شي ته یې ساتي عزت دا شهید شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا تو پوری مهربان شي ته یې ساتي عزت خدایا ستا دی بندگان دا بے وسا افغانان خدایا ستا دی بندگان دا بے وسا افغانان بیلتای بل څوک نشته چې پرې وکړي ستړی مه شي بچی څنګه ستړی مه شي څنګه بچی ستا نوم څه شی دی عظما څنګه یې ولې ژاړې دې ځان مې چې کور کړی ما باندې تېره ده هېڅ شی راکړ نشته دی خوشحالي او په غمونو به مې غورځي په ودونو خوشحالي او په غمونو به مې همدا کور دی ستاسو د یوه کوټه لرئ د دې ماشومې ویډیو ما کتلې وه او تاسې هم وګورئ یو کرتې غرمن ډوډۍ ونه خوړه؟ نه. ولې؟ چې هم نو همداسې ناست یعنې زه خپله ډېر دردولی د دې د کور درد زیات دی د دې د زړه نه دا ژړا او دا فریاد مه ژاړه بچی اوښکې دې پاکې کړه اوښکې دې پاکې کړه مکتب وې نه ولې نشته چې یو کور کې مجبوریت دی ځکه نه ویم نو ته بیرون شې غریبي کې مزدوري ته ځې خیرات ته ځې کور کې مې واړه خویندې ورونه وکړي چاړي څوکي ځکه ډوډۍ وله راغونډوم شیونه وله راغونډوم توبه توبه دا زما د کونړ بچی ده دا زمونږ ستاسو مسلمانان دي د دې هره وخت چې تویږي لکه زما زړه چې پرهر پرهر په چاقوګانو وال کېږي ته شو هغه احساس ته شو هغه مسلماني چې ګاونډي مې وږی دی او زما ښایسته ژوند دی د ګاونډي مې د غربت ژوند دی او زما په کور کې خپلو بچو ته ښایسته ژوند دی او زما بچی جاړه ما صحیح ده تا ته مې ډېره سودا راوړې ده اوښکې دې پاکې کړه دا دې ورور دی او دا څومره ښایسته دی ماشاءالله ستړی مه شي د تا نوم څه شی دی یوسف اوهوهوهوهو دا د زه زړه سړی دی د ده زړه تکلیف لري ورور مې په 100 روپۍ کار کوي هغه چې راوړي دې له شربت او دوا راوړي موږ هم نه خوشحال کړي بس 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 جاړې بله جاړه ختمه بس 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 ته راځه تا ته مې سودا راوړې ته کته شه د ګاډي کې راځه راځه تا ته مې سودا راوړې صحیح ده وه وه دا شهید شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت د سمسور دی دغه سوال نور خلاص کړه د بد حال
د سمسور د غسوال نور اخلاص کړه د بدحال کوي ستا در کې زارې کوي ستا در کې منات خدایا ته پر مهربان شي ته یې وساتي عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پر مهربان شي ته یې وساتي عزت خدایا ته پر مهربان شي ته یې وساتي عزت دا شهید गाड़ी बा नور نه صحیح ده او بچي خو خیاره جنۍ کنه دا سودام خډي رشه صحیح ده نو تخپل نمبر لیکم در کوم ته شو بس ماته په زنګ راوي صحیح ده او د دې لپاره دوام وا چار شي پکاري د زړه عملیات کړي سپتنامه کړي دي افغانان خدایا ستادي بندگان دا بے وسا افغان झटका चिराश कले दवाने भी झटका आश भी हम दक जान के पुरुती चारों कले या चेका कले पर शाम दक जान के पुरुती भी हम काजा में पहने ची दवा बुला बुकी ته ځان ما کنه ته زونه غټ غټي وخت ته موږ به زړه خپاکې ته خبرې ځان ننګرهار نه راغلم کونړ ته ملت خدایا ته کوئی مهربان شي ته یې وساتي عزت خوشالي او په غمونو بمي ته به جوړ به زخه پکې پلار دې څه کار کوي پلار مې کار نه کوي چې به ځان په خبر هغه کوم تاوانو به ما ترزي مرشه هغه د دکان پر غوسه هغه کوم تاوانو کې د دکان هغه کوم تاوانو کې دې کوروالا پر پیرا کوتي هغه ته روپۍ مې راکاو چې وسل کله لګي وای کور نه وځه کله او څه وای 100 روپۍ دي څه خبر ډېر شي روپۍ دي د دې خراب راغلي دې کور خراب راغلي د دکان د تاوانو پېښه 100 روپۍ دي زه خپل نمبر لیکم ورته ښه زه خپل نمبر لیکم به بل خیر سره چې کوم پیسې په چی کور والا راغلي کور والا ته به سپارو ورکاو به او کړ دکان والا قرضدار دکان والا قرض خلاص صحیح ده او ارسه به کیږي د الله په امر سره به وګوره ته به جاړي وخت یې پاکه جاړه به نور نه کې صحیح ده که جاړي به زه نور نه راځم دلته صحیح ده نور به جاړي نه صحیح ده بچي او خیر نور میدانو قدرمن مسلمانانو دا ګوره د درد جړه ده دا د فریاد دی د دې راوخ کې دا ګوره د زړه نه دي اولادونه په پلار باندې ډیر زهیر وي او چې څرنګه لور وي هغه څه زوی نه وي سیاست چې دا په خپل کورنۍ باندې ډیره زهیري دا کمکی ماشومه خپل د پلار خپل د کمکی ورور قصه کوي چې ورور مې د زړه سوري لري د علاج پیسې نه لرو ورور مې په سل په کار کوي چې دا مریض شي دا ماغه ته د سل په شربت راخلي بس نور بجاړي نه صحیح ده او بچي جاړي باندې نور ښه او قدرمنو یوادوالو دا و د نن ورځې خپرونه په کونړ ولایت کې د ناچاره مسلمانانو سره د مجبوره مسلمانانو سره د کمکۍ ګلالۍ ماشومې سره دا ما برداشت نشو کولی چې دې په سترګو کې دا وخت کې دا زما د زړه نه وتل چې تر څو زه راغلم او زړه ته مې سکون راغی خپله مرسته مو کړه انشاء الله د دې دا کمکی ورور به هم علاج ورته کوو او د دې سره به هم مرسته کوو دا به د عطا فاونډیشن سره راجستر وي دا به د نن ورځې خپرونه یو دقیقه ته چې خندلې نه یې که نه مسکا یې نه یې کړې زه نه ځمه ځکه د ده ژړا ما کتلې او باید خندا یې مو ګورم چې خندلې دې نه او مسکا دې نه یې کړې نه ځمه ما ته وګوره وخانده وخانده صحیح وخانده صحیح بس د دې مسکا د دې خندا ګټه سرمایه ده دا و د نن ورځې خپرونه تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت د الله په امان شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت د سمسور دی دغه سوال نور اخلاص کړه د بد حال
د سمسور د غسوال نو اخلاص کړه د بد حال کوي ستا د